ډیورنډ د قضیې روښانه قضیه په دې دنیا کې نشته. استعمار راغی، انګریز راغی، د افغانانو خکې له ملي لحاظه وایي د افغانانو خاوره یې لاندې کړه وچ په زور باندې. ټوله دنیا وایي دا متنازع کرښه ده، په همدې خاطر د ډیورنډ د بارډر په ځای د ډیورنډ د کرښې نوم ورکوي او دی راولاړېږي. یعنې لاین او بارډر فرق لري. دا لاین ولې خلک لاین یادوي؟ ټوله دنیا کې خلک سرحدونه یادوي او د افغانستان مسلې ته چې راشي بیا ډیورنډ لاین یادوي. ولې؟ ځکه لاین او بارډر فرق لري. او چې د ملا برادر مخالفت کوو خو د افغانستان د ملي بیرغ په مقابل کې کوو که نه، د محقق په سر خو نه کوو. دې خبرې ته ته ضرورت ده چې ته دغو د دوو جاسوسانو ترمنځ مقایسه کوې او بیا فرق شته. فرق یې دا ده چې ملا برادر چې ده هغه د افغانستان سني مذهب اکثریت مذهب ده، د هغو د نماینده په حیث ورځي، دغه د پاکستانیانو اهداف عملي کوي. ده مو کتل ځینو خلکو خو له دې موضوع د طالبانو لپاره چاپلوسي یوه وسیله جوړه کړې او اعتنال وکړي یا به پسې روان وي. په هر صورت زه د دغه نورو احمقانو ریاکشن مایوسه کړی یم په دې خاطر چې دوی ریاکشن دا بحث رامنځته کړ، محقق نه دی رامنځته کړی. محقق ته دا ډېره لویه کامیابي ده چې چېرته بې ربطه انسان په یو هغه کې پروت وي، منزوي په یو غار کې پروت وي چېرته او په کال کې څوک سنه نه یادوي. خدای خبر چې وراره د تره زوی به کله احوال په کال کې یو ځلې پې اخلي که به نه پې اخلي. خدای خبر چې څوک یې د سړي زوی بولي دا اوس د کوم هېواد ویزه څوک ورکوي که نه ورکوي. تاسې راولاړ سئ ورور د هغه له سړي له خبرې دومره لوی بحث جوړ کړي، هغه به اوس څومره له ځان سره خوشحاله وي. زه خو ولا زه خو ختم وم، ما خو ځان بیخي په ورکو کې حسابلی و. دې خلکو خدا د ما ته دومره اهمیت راکړو، دومره یې را ژوندی کړم، زه په افغانستان کې پوره ډسکورس لیډ کولی سم، یو ډسکورس رامنځته کولی سم. دا یې موږ تاسې د غلط ریاکشن مال اولې صحنې چې دا خبره واورېدل ته مو ولیکل مال یو سپی د غپېدلی سپي په خوله دریاب نه مرداري. همدغه ریاکشن یې بهترین ریاکشن و. دا چې موږ اوس په ټویټر کې ورسره ناست یو صاحبه دا 3 ورځې بحثونه دي ډیورنډ آیا په حقه ده او که نه ده، آیا سند امضا سوی ده او که نه ده امضا سوی، 100 کاله یې پوره دي که نه دي پوره. ډیورنډ د قضیې روښانه قضیه په دې دنیا کې نشته. استعمار راغی، انګریز راغی، د افغانانو خکې له ملي لحاظه وایي د افغانانو خاوره یې لاندې کړه وچ په زور باندې. بیا یې چې کوم قراردادونه کړي دي ټول یې له هغو خلکو سره کړي چې هغه د دوی تر واک لاندې وي یا د دوی په معاش باندې وو. وموږ استقلال د عبدالرحمن خان په وخت کې اخیستی که د امان الله خان په وخت کې، نو چې عبدالرحمن خان د دوی خپل مامور و او د موږ خارجه پالیسي له انګریز سره وه، نو بیا د خارجه پالیسي موضوع که عبدالرحمن خان امضا کړې په ما پورې سره ربط لري. وموږ خو ازادي او استقلال نه درلود که نه. یو مستقل سړی چې ده د هغه امضا حیثیت لري، یو سړی چې مستقل نه وي د هغه لاسلیک هېڅ اصلا حیثیت نه لري. او بیا دا خو د حکومتونو موضوع نه ده، د ولسونو موضوع ده. په هر صورت په دې موضوع کې او بیا د خاورې موضوع ده. موږ تاسې افغانان یو، افغانان ځمکه چې ده هغه د مور پلار هډوکي بولي، افغانان ځمکې ته یې ناموس په سترګه ګوري. موږ تاسې د افغانانو نیمې بدۍ د ځمکې په سر دي، د خاورې په سر دي. هر چېرته چې موږ مړي کوم د ځمکې په سر یې کوو. ځمکه حیثیت ده د پښتانه لپاره، د افغان لپاره ځمکه حیثیت ده او دا موضوع د هر افغان لپاره حیثیتي موضوع ده. داسې نه ده چې یوازې ملي موضوع ده، دا د هر افغان لپاره بېله بېله حیثیتي موضوع ده، بېله بېله حیثیتي موضوع ده. او بیا چې محقق ډېر زور ووایي او ډېر غول وخوري، دا موضوع به متنازع کې تنازع چې په یو شي کې دعوه یي په هغه کې هغه بیا هم د بل چا خاوره نه شي کېدی. دوی خو دعوه کوي چې دا بیخي مسلمه ده، له تنازع یې د نر زوی باسي. ټوله دنیا وایي دا متنازع کرښه ده، په همدې خاطر د ډیورنډ د بارډر په ځای د ډیورنډ د کرښې نوم ورکوي او دی راولاړېږي. یعنې لاین او بارډر فرق لري. دا لاین ولې خلک لاین یادوي؟ ټوله دنیا کې خلک سرحدونه یادوي او د افغانستان مسلې ته چې راشي بیا ډیورنډ لاین یادوي. ولې؟ ځکه لاین او بارډر فرق لري او نړۍ دا ریکوګنایز کوي چې دغه متنازع ده. او دا د سپي زوی دلته ناست ورور د افغانستان په هغه باندې څټ وکړو، د افغانستان په امکاناتو باندې راولاړ سو. د افغانستان هغه د دې موضوع تنازع لا تر سوال لاندې راولي، یعنې تنازع یې لا نه مني، وایي دا خبره بیخي هغه ده د پاکستان خاوره ده. د اصلي خبره د موږ غلط ریاکشن ده. ما وکتل ځینې پوسټونه مې وکتل، ځینو خلکو خو له دې موضوع د طالبانو لپاره چاپلوسي یوه وسیله جوړه کړې او دا ذلیل مخلوق چې یوه بهانه پیدا کړي چې اوس په دې باندې دوی ځان ته
دا اوس مې د مادودین دوران لیکنه ولیده. دې خبرې ته څه ضرورت ده؟ محقق ګوره او ملا برادر ګوره، او زه چې اوس محقق کوم ملا برادر سره مقایسه کوم، زه اوس کوم یو ته اهمیت ورکوم. اوس موږ خو چې د ملا برادر مخالفت کوو، خو د افغانستان د ملي بیرغ په مقابل کې کوو که نه، د محقق په سر خو نه کوو. دې خبرې ته څه ضرورت ده چې ته دغو د دوو جاسوسانو ترمنځ مقایسه کوې؟ او بیا فرق شته. فرق یې دا ده چې ملا برادر چې ده هغه د افغانستان سنی مذهب اکثریت مذهب ده، د هغو د نماینده په حیث ورځي، دغه د پاکستانیانو اهداف عملي کوي. دلته ملا برادر چې ده د پښتانه په حیث ورځي، د پاکستانیانو اهداف عملي کوي. او ملا برادر عملا په واک کې ده، د بلیونونو ډالرو واک ورسره ده، او ملک یې ټول په اختیار کې ده. په ملک کې وژل کوي، حلالول کوي، هر کار کولی شي. بل د سپي زوی چېرته په یو مسافرخانه کې به پروت وي، خړس که خیرنه بلستان به پرې پرته وي، نو زه څنګه دا هغه سره ډولوي؟ د یو اکټیو شر ده، بل چې ده پوټنشل شر ده. یو بالقوه شرارت ده، بل بالفعل شرارت ده. د طالب خو بالفعل شرارت ده، د بالفعل د افغانانو په ستونې په کوریا کې ده، بالفعل د ډیورنډ دایه هغه د ملي دایه له منځه یوړه. او هغه بل چې دی ورور، هغه به بالقوه که چېرته په افغانستان کې دی، دته بیا یو وخت ور برابرېده چې دی په افغانستان کې دغه وکړي، چېرته بدماشي وکړي، بیا په هغه وخت کې بیا ورسره غږېږو. او چې وی کې هم دومره بدماشي نشي کولی، دومره تاوان نشي رسولی لکه ملا او لکه طالب چې رسوي. په عمر یې والله بلا که ورسوي چې دا سره سکروټه چې محقق د یو چړي په اندازه تاوان نشي رسولی. موږ خو فلج کړي یو، چې محقق ته فلج کړي یو، پاکستان ته فلج کړي یو، ایران ته فلج کړي یو، خو همدې ملا خنزیر ورته فلج کړي یو. دا اوس هغه چاپلوس را ولاړ شوی ده. دا څو ورځې زه ګورم له یو له بل طرفه سکڼل کوي، ملا ته واسکټ کڼډي، کله له دې خوا ورته راوسکړي، کله له دې خوا ورته. په دغه لعنتي باندې د افغانستان د جمهوریت مصرف شوی. را ولاړ شي وروره په ناکه په یو مسله کې چاپلوسي شروع کړي په هغه ته طالبانو ته. دغه د منډاړوګانو لپاره یو فرصت بیا برابر شوی ده. په دې کې اوس دوی چې هر وخت دوی د افغانان پښتانه تل په ډار کې ساتل غواړي، ځکه چې د استبدادي حاکمیتونو حربه چې ده ډار ده. ډار هر څومره چې خپل ولس وډاروي، هغومره به د استبداد لمنې ته ځان ورولي، هغومره به اوس دوی په دې باندې افغانان ډاروي چې ګورئ که مطالب له سره لرې شو، ګورئ محقق را روان ده، ببو را روان ده، ځمکه مو خرڅوي، دایه مو خرڅوي، ګورئ که دا له سره لرې شو، دا پاکستان را روان ده، خوري مو. او حال دا چې والله محقق هم د پاکستان سړی ده، والله برادر هم د پاکستان سړی ده، والله متقیم د پاکستان سړی ده. ټول څوک چې د پاکستان خلک نه دي، هغه له معادلې حذف شوي دي. اصلا د دوحې په تړون کې اساس دا ولو چې لنډغر جمع طالبان منفي وطن پرستان، دغه هغه د دوحې د تړون اساس. مننه، ژوندي اوسئ.